رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك درسنو کې منگا کتاب الرقاق د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه بیانو او داغی وضاحتم کو په دې مقصد سره چې د زړونه نرم شي. او امام بخاری رحمه الله د کتاب الرقاق خودم دې لپاره دی. الرقاق معنا هغه خبرې چې زړونه نرموي، او بیا پکې دا قسمه احادیث راوړي دي او آیتونه چې په هغې سره زړونه نرمېږي. نو مقصد د دې درسونو هم دقه دی. په آخرني درس کې موږ باب ختم کړی چې په دنیا به دوکه کېږي نه، بیا دا چې نیکان خلک به ختم شي. او بیم دا باب شروع کړو، باب ما یتقى من فتنة المال، چې دا مال یو فتنه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او دا مال هغه شی دی چې انسان پې مړیږي نه، نو ځان به ترې ساتي. ځکه که په دې فتنه کې راګیر شوې، د مال په دې فتنه کې، نو د قبره پورې به ترې ونوځي. قبر ته به ورسي، خو د دې فتنې نه به ونوځي. د دې داسې د جړلې داسې دي که نه، د دې فتنې چې کله یو سړی پکې ونښلي، نو الا هغه چې الله پې رحم وکړي، نور د هغې نه وته بیا ګراني. داسې مضبوطې پانجې لګوي دا فتنه د دې مال ده. په هغې کې به یو آیت او دوه حدیثونه موږ بیان کړي وو. هغه حدیث بیان شوی چې د دینار بنده، د درهم، د روپیو، د اشرفۍ بنده، د صادر او د کمبل بنده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا تباه دی، دا هلاک دی. وضاحت شوی چې بندګي د دې شیزونو څنګه کیږي. بیا دا مسله بیان شوی او دا حدیث بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که د آدم بچي له 2 کندې ډکې ورکړي د مال نه، نو دی به درېمه غواړي. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، او د آدم د بچي خېټه صرف په څه ډکېږي؟ په خاورې سره. ويتوب الله على من تاب، او الله توبه قبلي چې له چا هغه قبوله کړي. په دې ځای باندې خبره ختمه شوې. او په دې باب کې 4 حدیثونه نور دي چې هغه هم دقه شان دي او دقه معنی کې دي. لکه حدیث د امام عطای راوړی دی، هغه وایي چې ما د عبدالله بن عباس نه دا خبره اورېدلې ده. عبدالله بن عباس وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده. لو ان لابن آدم مثل واد مالا، که د آدم بچی له دې پوره یو کنده، یو وادي، دا دې ورله د مال نه ډکه ورکړه که نه، لأحب ان له الیه مثله، نو د ده به دا خوښوي چې یو بله وی. مړېده نشتي، مړېده په دې مال باندې نشتي، نو ځکه وایي ولا یملأ عین ابن آدم الا التراب، او د آدم د بچی سترګې د مړی شي په څه باندې؟ په خاوره باندې. سترګې یاده کړې. کله یو سړی وږی د خېټې، او یو سړی وږی د سترګو وږی، نو د خېټې وږی خو په یو ډوډۍ، یو ټیم ډوډۍ باندې مړ شي، خو د سترګو چې وږی، نو د ده مړېده هغه ګراني. او کم خلک چې په دنیا کې نښتي دي او دنیا د فتنې راګیر کړي دي،
نو هغو کې دغه لوږه پرته ده، د سترګو دا لوږه. ځکه چې دی خو دا بعض چې وینې د هغوی سره خو دومره مال پروت دی چې د هغوی نوسي هم نشي ختمولی، بیا هم دی وږی دی، بیا هم وږی دی. نو لوږه هغه لوږه نه ده کومه چې د خېټې هغه ده، د خېټې لوږه خو په یو څو روپو سره ختمېږي، او بیا به سبا له بل ټیم ګوري او بیا به بل اودیس ترتیب باندې ځه. خو دا لوږه نه ده، د سترګې ده. خلک وایي که نه وایي د پلاني سترګې وږي دي، د پلاني سترګې وږي. دا سترګې ډکېږي په خاورو سره. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. په تېر شوي حدیث کې څو خېټه او په دې حدیث کې سترګه. ويتوب الله على من تاب. او چې څوک توبه وباسي الله یې توبه قبلوي. موږ د دې وجې ذکر کړی و چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي. نو معنی دا ده یا مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د دې هرس نه توبه وباسي الله یې توبه قبلوي، اعمال د دې هرس نه. عبدالله ابن عباس وی فلا ادري من القرآن هو ام لا. اوس ما ته پته نشي چې دا حدیث دا کومه خبره چې ذکر کړی چې پیغمبر داسې ویلي چې دا قرآن کې ده دا خبره، قرآني آیت دی که نه. د دې خبرې وضاحت را روان دی. ځکه چې یو قول دا دی چې په قرآن کې دا خبره وه خو بیا څه شوه؟ منسوخ شوه. دا خبره قرآن کې وه خو بیا د دې تلاوت د قرآن نه څه شو؟ منسوخ شو. داسې ډېر ایتونه دي چې قرآن کې دي حکم منسوخ شو، تلاوت یې شتي. لکه هغه آیت شتي قرآن کې خو حکم یې منسوخ شوی. او داسې آیتونه هم وو چې هغه په دې قرآن کې وو تلاوت یې منسوخ شوی دی او حکم یې منسوخ شوی دی او یا تلاوت یې منسوخ شوی دی. نو عبدالله بن عباس ځکه دا خبره وکړه. بیا امام عطا وی وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. او دقه شان خبره وی ما د عبدالله بن الزبير نه مې اورېدلې رضي الله عنهم په منبر دا خبره کوله. امام عطا وی، امام عطا ابن ابي رباح د چا استاذ دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی او شاګرد دی د دوی، تابعي دی، مشهور تابعي. د دې صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي. نو هغه وایي چې دا خبره ما د عبدالله بن عباس نه مې اورېدلې ده او د عبدالله بن زبیر نه مې اورېدلې ده. دې پسې چې کوم حدیث دی دا د سهل عباس بن سهل بن سعد وی ما د عبدالله بن زبیر نه دا خبره اورېدلې علی المنبر، په منبر باندې. حق امام عطا چې کومه خبره کړې وه په مکه شوه. وی چې ما اورېدلې دا خبره د عبدالله بن زبیر نه علی المنبر، په منبر باندې بمکة فی خطبته، په مکه کې خطبه کوله، حرم کې خطبه وه، په منبر باندې ولاړ و دا خبره یې کوله. یا ایها الناس، ای خلکو، ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقول، پیغمبر به دا خبره کوله لو ان ابن آدم اعطي واديا ملئا من ذهب. که د آدم بچی له دي یو پوره وادي یو پوره علاقه دې ورکړه د سرو زرو نه ډکه، دلته سره زر پکې ذکر شي. احب الیه ثانیه، نو دی به سویمه غواړي دویمه. ولو اعطي ثانیه، او که دویمه دې ورکړه احب الیه ثالثه، نو سویمه به غواړي درېمه به غواړي. ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب، او د آدم د بچي خېټه صرف په خاوره باندې ډکي. ويتوب الله على من تاب، او الله توبه قبلې د چا څوک چې توبه وباسي. دې پسې چې کوم حدیث دی د انس بن مالک دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، او د حدیثونه ګوره ټول یو شان دي، یو بل ته نږدې. یو خو ګوره دومره صحابه کرامو دا رانقل کړي دي د خبرې اهمیت. بیا امام بخاري ولې رانقل کړي؟ یو پیر به امام بخاري په یو روایت اکتفا کړی وی، نه دا خبره ډېره اهمه ده. تا ته دا وایي چې هرس مه کوه ډېر. اوس دې چې ګوره انس بن مالک څه وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، که د آدم بچي له دې یو علاقه ورکړې د سرو زرو نه ډکه،
احب ان یکون له وادیان، نو هغه به وایي چې ارمان دوه وی. هغه څه وایي؟ ارمان دوه. ما تیر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه. او دلته سعودي دی چې راشي ټارګېټ یې صحیح، بس ځم بیا دا قرضه ختمه کړم او دا بیا چې دغه پوره کړي بیا پسې بل ټارګېټ کېږي، بیا چې هغه پوره کړي بیا بل کړي او بیا بل او بیا کور جوړم او بیا ګاډی علم او بیا یې د زوی له پکې واده وکړم که نه. نو زوی له واده وکړي بیا د هغه بچي وشي نو بیا د نوسي واده ته پروت وي. دا هغه سړی دی چې د نن نه وایي 30 کاله یا 40 کاله مخکې د ویلو وي دغه اوس بس پکې 40 کاله تېر شو خو دی موړ نه شو. 40 کاله مخکې د دا وی صرف په ما باندې یو 2 لک روپۍ قرضه ده او هغې ډېر تنګ کړی یم هغې له راغلی. اوس د ده په خلکو باندې په لکو قرضې دي خو موړ نه شو. دا د ادم د بچي حال دی. مړېده مړېده پکې نشته او وایي به هم داسې چې کیني دومره ښایسته نصیحتونه به راوالي ته به وایي چې دا چې ته د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی. داسې نصیحتونه به راوالي او دنیا چا خپله کړې ده او چا شل کړې ده، ټول ته دقې شان روان دي او هر یو ته نیمګړې نیمه خوا دنیا ده او هر یو ته تش لاس روان دی. او عمل ته چې وګورې نو عمل یې نشته، صرف جبه ده بس. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای ایمان والو ولې خبرې کوئ چې کوئ نه؟ نو نصیحتونه په دې تعزیتونو کې تاسو نصیحتونه نه اورئ په لاس نیوو کې هر یو څه وایي دغه دنیا ده حق لار دی هر یو روان دی. سبا وایي زموږ نمبر دی. نو سبا خو ستا نمبر دی خو نښته خو ته دنیا ته داسې یې لکه ته چې یو پکې 1000 کاله نور پروت یې. په خوله دا ده وایي سبا ته ځم او عمل داسې روان دی، عمل 1000 کاله د عمر دی. بړه وایي دغه دنیا حال دی. ته وګوره پرون دی زموږ سره و نن نشتي. دومره ښایسته خبرې به وکړي دومره خو عمل پې نشته. نو صحیح ده چې ته دا وایي چې سبا له زه ځم، سبا له چې څوک ځي خو هغه بیا د دنیا نه بې رغبتي کوي که نه. چېرې د دنیا خو پلاني خپله نه کړه پلاني خپله نه کړه هغه پلاني خپله نه کړه زه به یې څه خپله کړم زه تم روان یم. نو بیا بې رغبتي الزهد فی الدنیا دې باره کې هم حدیثونه را روان دي ډېر، خو مجموع د حدیثونه چې موږ ټول وایو نو دا حدیثونه د انسان زړه د دنیا نه توروي او زړه چې د دنیا نه تور شو نو په دنیا کې به بې رغبتي شي، بیا زړه به دې پکې نه لګي. او د دنیا ګوره د زړه لګولو ځای هم نه دی. ته به څه زړه ولګي، څه به په دې کې زړه ولګي. څومره قدرمن نږدې خپلوان زموږ نه تلي خاورو لاندې پراته دي، نو په دې کې به څه زړه ولګو. څومره خواږه خواږه ملګري زموږ نه تلي، یو ځای ورسره موږ سبقونه ویلي دي هغه رانه تلي، په دې درسونو کې را سره ناست دي خواږه خواږه ملګري، په خپلو لاسونو مو قبر ته کوز کړي، او دې کې به څه زړه لګي. نو پرون راته دا ملګری لګیا او مراد راته دا خبره وکړه چې د دوی د کلي او ملګری د وړوکی هلک یعنې تقریبا 20-30 کاله عمر او 20 ورځې مخکې واده وکړو، پرون ورته هټ اټیک وشو مړ شو. 20-30 کاله عمر 20 ورځې مخکې واده وکړو، پرون ورته هټ اټیک وشو مړ شو. زه حیران یم چې دا موږ څه ته ډډه لګولې ده، داسې مطمئن ناسي والله څه مطمئن یو. نه نه 80 کراس کول دا خو موږ لیکل راوړي دي، د 80 نه بعد بیا ښه نوکاري ولګوي. لکه مخکې موږ سره حدیث تیر شو که نه چې د آدم بچی بوډا کېږي په 2 خبرو باندې زړه ځواني هیرسې ډېرېږي او د مال سره محبت، او حدیث کې د عمر سره محبت. نو ته به وایې چې دا سپین ویښته چې په دې ږیره کې ولګېدو یا په دې سر کې دا نذیر دی که نه؟
الم یأتکم نذیر یری ورکړ نو ته به کیدای شي د سپین ږیرې د دې سپینو ډکو نه ویریږي نه د سپینو ډکو سره یې رس ښه ډېر شي سپینو ډکو سره یې رس ډېر شي او بیا دا دنیا دا کومې چې جمع کړي چې بیا اخري عمر ته ورسېږي بیا خوش قسمت ایله چې په هغه وخت کې دا پکې هم لا ښه سړی چې بده ولېږي بیا یعنې اکثر بچي بیا هغه ته پرېږدي هم نه په هغه وخت کې بیمارۍ باندې هم بیا نشي لګولی بیا کور کې پروت وي او ګډ کې او کنټرول ټول د بچو سره وي او دی بیا دغه ارمانونه کوي چې دغه ژوند دغه مال د دې نه ما څه لګولی وی د الله په دین کې نن زما هغه طاقت نشته دا بدن مې استعمال کړی وی د الله د دین دپاره نن طاقت نشته بچي دي هغه دي هغوی رانه مال اخیستی دی ورشه د هغوی په کنټرول کې دی او بس دی کور کې دی لکه یو داسې سړي په شان ژوند تېروي چې د ده څه حکم نشته څه امر نشي کولی څه فیصله نشي کولی بعض بدتمیزه اولاد بیا پلار ته وایي هم داسې وي ته په څه پوهېږې نو بس دی نو الله یې داسې حالت به موږ نه راولي خو که په یو سړي باندې راشي چې ټول ژوند د دې دنیا والا دپاره تیر کړي او بیا په آخر کې هغوی ورته وایي ته په څه پوهېږې نو د زړه به ټک نه کوي دغه ټیم کې چې نن دی ماته وایي چې ته په څه پوهېږې خبره مې دا کوله چې دنیا د زړه لګولو ځای نه دی څه به په دې کې سړی زړه ولګوي چې ځوان هلک د 20-30 کالو راولېږي او روغ رمټ هارټ اټیک مړ شو زمونږ رور الله دې وبخي الله دې د جنتونو سردار کړي روغ رمټ چېرته دا هم نه ویلي ما ته چې زما په سر دړلی ما ته نه دي یاد چې ما ته ویلي زما په سر دړلی او هارټ اټیک وده شو راپانسېد چې داسې ځوانان د دنیا نه ځي چې هغه روغ رمټ څه بیماري پې هم نشته او ځوانۍ کې دا موږ ولې څه چل دی موږ له ما ته دې څوک لاس اوچت کړي په دې ناستو کې چې داسې لیکل راوړي د الله طرف لاس دې اوچت کړي یو کس دې ووایي ما ته او دا هر څه پرېږده 20-30 کاله او 26 کاله او 25 کاله دا د مور په خېټه کې چې مړ شي د ده باره کې څه یعنی سا پکې واچولی شوه 4 میاشتې بعد که نه دی انسان شو 8 میاشت کې ډاکټرانو وویل مړلی د مور د خېټې نه چې راووتو مړو د دې باره کې څه لا د مور د خېټې نه راوتی نه دی ومړلی او ته 40 کاله عمر دې تېر کړو اوس هم لا په دې نه 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 50 کاله عمر یې تېر کړو نه اوس هم لا او 80 کاله عمر تېر کړي او 1 کاله عمر تېر کړي دی له بیا هم په دې دغه دی وي نه زه به دنیا را جمع کوم مړېږي نه دلته به راشي او بس نور ختم او زم او نهایي او قصه بیا به ټلیفون ته ته راوشه غازي نه څه خونته کې دغه څه نه معلوم هلکې تا خو ښه ډېرې پیسې ګټلي دي بس دی اوس دغه وخوره کښېنه ته دغه وخوره اوس هسې مې 100 کاله پاتې دي دا څه چې دي ګټلي دي د دې نه خو لږ خوند واله که نه 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 د دې جمع کولو ځان له نشه ده ځکه ما تاسو ته تېر شوي درسونه خو د هغې نه مخکې ما تاسو ته دا خبره کړې بعض وویل د دې جمع کولو ځان له خوري وایي ما ته بعضو کسانو ویلي وو چې ما تعجب وکړو یو پیر دوه داسې نو د خپلوانو کې ما ته وویل ته د دې وایي ځان له خوند دی تا نه دی څه کړی ریال چې جمع کوې که نه د دې دومره خوند دی چې دا وایي انسان نشي کړي او د دې بیا دقه مقصد دی چې دا ریال مې څه کړی جمع مې کړی د ده که خپه پرې کېږي که لاس پرې کېږي که د ده بدن چاڼ چاڼ شي خو دی د دغه پیسو نه څه نشي راغستی چې به دې بدن یې ولګي ځکه چې دې جمع کولو ځان له خوند دی اما به خپله یو کس لیدلی ډېره مخکینۍ خبره
دا لاس یې چې ته کار کې دا ګوته یې والې وه سمه پرې کړې وه بیا د هغې نه دغه پټۍ تاو کړې وه خلک چې دې سامانونه تاووي دې تاو کړی وی شي نو هغه هم یعنې سره شوې وه د سوروالی پکې ښکارېدو وینې هغه ما ورته وایم حاجي صاحب دا ګوته ننوي دا ښه کي ما دا به خرابه شي وی دا مخکې هم داسې شوې ده ما په دغه پټۍ لګولې دي نو دغه خوند یې الله مونږ ته ناخوي دا اوس څه خوند شو ستا د ګوتې دي دا حالي ستا د بدن دي دا حالي او بچي غریبانان په بد حال او ښځه په بد حال او دی پیسې راوړي او جمع کوي پیسې راوړي او جمع کوي پیسې راوړي او جمع کوي او بیا دې ځي نه د هغې کې ور اچولی یو چې مخکې ورځ کې یو کس راته وویل ته رور یې مړ نو بیا هغه ملګري تلي نصیحت یې ورته کړی دی چې دا دلته سله پازابوي خو خښې کوي چې کلي ته یې راوړئ نه نه دا موږ کلي ته وړو داسې و دغه ته خو زموږ ورور و مشر و موږ له یې دلته سعودي کې دا ترتیب د الله نه بعد ده جوړ کړی او ده یې کړي او دغه یې کړي نو هغه په یو تنظیم کې نوم و چېرته به لیکلی و مخکې بیا د هغې هغه پیسې ورته میلاو نه شوی که به څه چل شوی ده به څه وخت پیسې نه یې ورکړي یا څه قیصه تنظیم نه یې نوم وتی نو په وړو خرچه راځي نه چې هلته تلي هغوی ته خرچه حساب کړی بیا هغوی دلته به ښخ کوي ثواب هم دې کې دی ښه دا هغه رور دی ګوره دا تمې نه مه خانده دا تمې دا تی دا ګوره تا سره هم داسې کوي ستا څه سوچ دی چې نه زما هغه جدای دي ستا څه سوچ دی چې زما هغه خپلوان بل شان دي هغه به لکه زه به مړ شم او په ما به واویلا او ټول ژوند به ودرېږي دنیا به ودرېږي ستاسې دا خیال دی که څنګه چې هغه پورې وخاندل نه دا هغه رور و چې دې ټول وروڼو له ترتیب جوړ کړی و اوس دا رونه چې پښتو دې راواغېسته چې لیږي وي نو دومره پښتو نشي پوره کولی چې پیسې ورکړي چې دی ولیږي کلي ته خو دوی وي تنظیم پیسې به راوځي په هغې کې به بعض څه ورکړو بعض به په لیږلو کې ورکړو او تنظیم را ونه وتو تنظیم را پیسې را ونه وتې بس دی دلته یې ښخ کړو نو دا دنیا ده په دې کې به سړی څه زړه ولګوي سم خیال دی زما د خبرې غلطي دي دا د زړونو لګولو ځای دا نه دی زموږ اصل ځای اصل هغه آخرت دی او په آخرت کې بیا جنت چې هلته د انسان زړه لګي بس الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي نو وایي چې که د آدم د بچي پوره یو علاقه یو واده د سرو زرو د به یو بله وي ولن یملأ فاه الا التراب او د ده دا خوله صرف په سړی کېږي په خاورو اوس سوال دا دی خوله کې ورته خاورې ورچوي مړي ته چې د خوله کې خاورې اچولي نه دې څه مطلب شو بل څه جواب څنګه کیدای شي مطلب دا دی اصل کې دلته څنګه چې دی ورور وي چې خولې بندې شي هرس ختم شي نو دې ته خوله ډکې شي په څه باندې په خاورو سره اوس د حدیثونو کې درې ځایونه ذکر شو کم خېټه سترګه او خوله او دکه درې خطرناک ځایونه دي ټوله مسله هم دې دریو کې ده خېټې دپاره خو دا ټول هر کیسه روانه بیا سترګې دي په سترګو باندې خو دې دا هر صحیح او دا کوم او دا کوم په خوله لیکي دغه درې وړه ځایونه په دې حدیثونو کې ذکر شوي ویتوب الله علی من تاب او چې څوک توبه وباسي الله یې توبه قبلوي بیا روایت راوړی د ابی بن کعب رضی الله عنه وایي چې کنا نرى هذا من القرآن وایي موږ به وایي چې دا حدیث نه ده دا په قرآن کې و دې دوه معنی دي چې
چې دې څه مطلب دی چې صحابه وایي چې موږ به وایي چې دا په قرآن کې نو یو معنی خو یې دغه شو کوم چې ما لږ ساعت مخکې ذکر کړه چې دا خبره مخکې څه کې وه قرآن کې وه خو بیا څه شوه منسوخ شوه تلاوت یې منسوخ شو هم دقه خبره بلکل دقه دا په قرآن کې وه دویم معنی دا ده یعنی صحابه کرام وایي چې یعنی دې حدیث به په موږ باندې داسې اثر کوو موږ وایي چې دا چې د قرآن خبره ده نو الله بیا آیت نازل کړو دې په شان نو موږ ته پته ولګېږي چې دا د قرآن خبره نه قرآن کې بله ده هم د دې په شان خبره الله قرآن کې کړې ده حتی نزلت تر دې چې دا صورت نازل شو الهاکم التکاثر غافل کړئ تاسو هرس د ډېروالي حتی زرتم المقابر تر دې چې لاړئ پکې تاسو قبرونو ته دا د دې حدیث ته خبره یو شان ده څنګه یو شان ده او حدیث کې څه دي د آدم د بچي خاوره خوله په خاوره ډکېږي خېټې په خاوره ډکېږي سترګې په خاوره ډکېږي یعنې مقبرې ته ورسي په دې هرس کې چېرته ورسي مقبرې ته دې آیت کې هم دقه دي چې ستاسو هغه هرس د ډېروالي تکاثر ډېروالي هرس ته وایي بچي ډېر وی ښځې ډېرې وی مال ډېر وی کور ډېر وی ګاډي ډېر پیسې ډېرې دنیا ډېره وی دې هرس کې پراته وی اواز پکې وشوي پلانې مړلی مقبرې ته یې ویوړ هله هرس ختم شو دغه سا وتو پورې د هرس او دویم معنی دا دی چې مړي تاسو قبرونو ته ویوړو په خپلو لاسونو م کوز کړو خو هغه هرس تاسو ختم نه شو دا اوس لږ ساعت مخکې جو ما دا خبره وکړه چې موږ په تعزیتونو کې ناست یو په لاسنیوو کې ناست یو خبرې کوو که نه څومره لاسنیوو له او تعزیتونو له به زه تللی یم او ته به تلی خو هغه هرس ختم شو ختم نه شو د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول النبي صلی الله علیه وسلم هذا المال خضرة حلوه باب په بیان د وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د باب له عنوان ګوره د پیغمبر وینا یې ښودې ده هذا المال دا مال چې دی خضره تک شین دی حلوه خوندور دی خونې ډېر مزېدار دی داسې حدیث موږ سره مخکې هم تېر شو بیا په هغې کې آیت راوړی وقال الله تعالی والله دا وایي زين للناس حب الشهوات الله وی ښایسته کړی شوی دی خلکو ته محبت د شهوتونو سره دا د خلکو ته ښایسته کړی شوی دی ټولو انسانانو ته لویه فتنه دا ده خلکو ته ښایسته کړی شوی دی محبت د شهواتو سره څنګه د شهواتو سره محبت اثري من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث دا ښځو سره محبت د زامنو سره محبت والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة د سرو زرو او د سپینو زرو د خزانو سره محبت والخيل المسومة او د سربه اسونو سره محبت والانعام والحرث او د څاروو سره محبت د مال سره محبت او د پټو سره او ځمکو سره محبت دا دې خلکو ته ښایسته کړی شوی دی وګوره څنګه یعنی کم خلک چې دنیا کې ورننوتي دي خو دې شینو سره د محبتونو د لاسه دا کم چې ذکر شو ښځه زامن سره زر سپین زر ځمکه پټې څاروی مال اس
او بیا د سورلۍ چې کومه تذکره ده دا نن سبا سورلۍ پکې هم داخله اټوله ده دې سره د محبت امام بخاري وایي که نه وایي پیغمبر وایي چې دا مال تک شین دی او خوندور دی دا کوم شینې چې ذکر شوي دي دا هم ډېر تک شنې دي او خوندور دي زامن څومره لویه فتنه ده او ښځه څومره لویه فتنه ده لویه فتنه چې د انسان ایمان ته نقصان رسوي او دین ته نقصان رسوي هغه یو فتنه د مال ده او فتنه د ښځې فتنې نور هم ډېرې خو دا غټې فتنې دي مال او څه شی او ښځه دا په دې فتنو کې لویې فتنې دي مال او ښځه بیا د سرو زرو سره محبت الله هغې ورته پوس مه کوه او د سپینو زرو سره او د څاروو سره او د پټو سره د پټو سره محبت خو د پښتنو نه تپوس وکړه او د ځمکو سره چې د دوی څومره محبت دی نو زه څه وایم که صحیح ده خو طبیعي خبره ده خو لکه زموږ د قوم به پکې ډېر تیز وي دی به د نورو نه 2 قدمه صحیح 2 قدمه به مخکې الله څه وایي دا اوس د هغه کوم رب چې دا څه پیدا کړي دي دا د هغه خبره ده نو په دې باندې به دې زړه ښه مطمئن شي که سوچ دې پکې وکړو الله وایي ذلك متاع الحياة الدنيا دا هر څه چې ذکر شو الله وایي دا خو د دنیا هغه ساز و سامان دی د لږ وخته پورې بس دوکه کېږه پرې مه داسې نه د دې مال د شینوالی او خوږوالی هغه دې څه کي راګیر دي که بیا به ترې ونوځي وی عمر بن خطاب به دا دعا غوښته امام بخاري وایي اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا یا الله زموږ نور څه وس نشتي مگر دا چې په طبیعي طور سره یعنی د انسانانو په طبیعت کې دا خبره پرته ده چې موږ خوشحالیږو په هغه څه باندې څه چې تا موږ ته ښایسته کړي دي په دنیا موږ خوشحالیږو وایي و انسانانو طبیعت دی که اللهم انی اسألک ان انفقه فی حقه یا الله ما له طاقت راکه چې د دنیا په هغه ځای کې ولګوم په کوم ځای کې چې لګول پکاري څومره ښایسته دعا ده یعنی دنیا سره محبت دا خو د انسانانو څه دی طبیعت دی که نه مال سره محبت طبیعت هم بیا درجې دي ګورئ د ټولو محبت یو شان نه دی داسې تاسو وایئ چې موږ ټول یو شان یو نه نه محبت د ټولو دی دنیا سره خو الله والا چې دي د هغوی محبت هغه لږ دی د ضرورت دپاره دی خپل ضرورت پې پوره کړي انسانانو ته محتاج نه شي دا جدا یو محبت دی او یو د دنیا والا یو محبت دی نو ته څه وایي چې دواړو دا محبت یو شان دی محبتونو کې فرق دی وتحبون المال حبا جما الله وایي تاسو د مال سره ښه کلک محبت کوئ وتأکلون التراث اکلا لما میراثونه پکې هم خورئ پردي پردي میراثونه راوالي د دې مال د محبت ته لځئ خورئ الله وایي څومره خلکو د خویندو میراث خوړی دی که نه ډېر شی ډېر شی راشي چې تو خیم نه یې د برخه ورکړي دا زر هم تا لږ ووي ډېرو لږو خلکو او چې کله خبرې عیسه نه ده ورکړې بلکل تکه خبره په دې باندې خو زموږ د اوازونه بوخ شو چې راشي تاسو د شریعت اواز کوئ او شریعت خوږ دی او شریعت راشي د خور له برخه ورکړي دنیا سره محبت دی که داسې اوچت اوچت خلک پکې موږ لیدلي دي چې ښه خبر به یې د قرآن او د حدیث نه هغه هم ګوره خور له عیسه نشي ورکولی تاسو ته خو ما قصه کړې وه که یو کس زما خوا ښه ګوره ښه ظاهره کې ښه دینداره سړی و او په مانځه یې زه ګوایم په دې جومات کې به موږ سره لمونځ کوو او اوس مړ لی الله دې وبخي دې جومات کې به موږ سره لمونځ کوو
او بعض ملګري پیژنم چې کوم خپل ملګري دي د هغې ورځ ما پسې راغی وی دا وایي چې د جیدادو خو سم جیداد و ما ته وایي چې درس یې واورېدو دا زړه یې نرم شو که نه وایي تا پرون درس کې خبرې وکړې ما ولې نو زموږ د خویندو هغه برخه نو ما ستاسو د خویندو نه د هر چا خور چې دا یې برخه ده الله وایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین په دې کې خو الله ښځه مخکې کړې ده د هلک هغه حصې ذکر کړی وي هلک له دومره ورکه لکه څومره چې دوو جنکو ته میلاویږي هلک له دومره ورکه څومره چې دوو جنکو ته میلاوي دې ځای کې جنۍ مخکې کړې ده په اصل کې څومره چې دوو جنکو ته میلاویږي یعنې هغوی ته میلاو شوي ده اوس هلک له ورکه بس غریب دې ځای کې دې دروازې کې ما سره ولاړ دې ځای کې دې ځای کې بیا غریب یو بس دا سري وغیره او دا سټي وغیره او ما ته وایي دا ما دا کیسه ده بیا ما ته وایي چې زموږ هغه وښي چې دوی هغه څه کمکلیان غونته کېږي څه لیوني غونته کېږي نه که دا ځمکه له ورکو او دوی خراب پکې دوی ګډه وړه کړي نو ما تاسو چې ورته خویندې ورکوړي تاسو نه که دوی لیونو له څو خویندې ورکوي تاسو لیونو له خویندې ورکړي میراث به ورکوئ بس بیا ووتو زم روان شوم او هغه طرف ته روان شو زه دې طرف ته بیا په ما پسې منډې کړې راغی وی شیخ صاحب ما وی ځمکه د کروړاو ده نو ما د ایمان پته کوم دلته لګي که نه پوس دین څوک نه غواړي کم دین کې چې هېڅ قرباني نه وي هغه څوک نه غواړي هر یو غواړي چې تا نه پکې روپۍ او ریال نه لګي سخته پته نه راځي څه تکلیف تا ته نه میلاویږي نو دغه دین د چا بدي شي د چا بدي شي د هېچا نه بدي کېږي خو ما د قرباني خو دلته پته لګي نو د دې مال سره محبت دومره دی چې پردي میراثونه پکې مو وخوړی شو نو عمر بن خطاب وایي الله زموږ خو محبت دی د دې سره خو اوس یا الله طاقت راله راکړه چې دا مال ولګوم ستا په لار کې چې دا مال ولګوم په هغه ځای کې چې ته یې خوښوې دا اوس ښایسته دعا ده ډېره ښایسته دعا ده بیا روایت راوړی دی د حکیم ابن حزام رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پیر مال وغوښت او هغه راله راکړو دا قصه به تاسو ته یاد دی سیرت کې حنین کې یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله څه ورکړو سلو خان د دې بیا وغوښتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بیا وګي فاعطاني راکړو ثم سالته بیا ورلم بیا راکړو ثم سالته بیا ورلم بیا راکړو وی بیا ما ته وی چې یا حکیمه خبره واوره ان هذا المال خضرة حلوة دا مال ګوره تک شین دی تک شین او ډیر مزیدار خونی دی فمن اخذه بطیب نفس چا چې دا مال واغستو په نیک نیتۍ سره نیک نیتي څه ته وایي او طیب نفس څه ته وایي یعنی ځان یې پیښ پیښ کو نه او چا چې ورکو هغه د خپل طرف نه ورکو یعنی ده پکې دی بې رغبته و که چا داسې واغستو بورک له فی الله ورته پکې برکت اچوي ومن اخذه باشراف نفس او چا چې دا مال واغستو داسې چې ځان یې ورته پیښ پیښ کو د خپل نفس ورته مخامخ مخامخ کو نه نور راکه او نه نور راکه نو سړی لکه مړېږي نه لم یبارک له فی الله ورته پکې برکت نه اچوي چې ډېر هرس کوي که نه ته برکت نه په مال کې د دې دپاره دا حدیث راوړی وکان کالذي یأکل ولا یشبع او دې د هغه سړي په شان چې خوري خو مړېږي نه زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرونه څه خوندورې خبرې وایي داسې چې خوري مړېږي نه دا څومره ډېر دي نن سبا خوري مړېږي
خوري مړیږي نه دا مطلب نه چې دسترخوان ته ناستې او مړیږي نه مطلب دنیا ده دنیا که څومره هم ګټي څومره ورته هم میلاویږي خو مړیږي نه هلته ولې نه مړیږي ځکه چې برکت پکې نه وي برکت چې په یو شي کې نو په لږ شي به موړ شي او چې برکت پکې نه وي نو په ډېر باندې په ډېر هم نه مړیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی به داسې د هغه چا پیشاني چې خوري خو مړیږي نه والید العلیا خیر من الید السفلا او اوچت لاس د کوز لاس نه غوره دی اوچت لاس څه مطلب دی ورکوونکې اوچت لاس هغه دی ورکوونکې غوره دی د هغه لاس نه چې غواړي غوښتنې دي په کار او ضرورت جدا مسله ده خو نور انسان له پکار دی چې د مال او دنیا نه څه وي بې رغبته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکیم ابن حزام ته دا نصیحت کړی او دې باره کې مخکې موږ ډېرې خبرې کړي دي چې دا مال تکشین دی او خوندور دی دا خبره واضحه ده په باب راوړی دی باب ما قدم من ماله فهو له باب په بیان د دې کې کوم مال چې د مخکې ولېږو ځان دپاره دقه ستا حقیقي مال دی ځان ته یې چېرته ولېږو آخرت ته ولېږو امام بخاري وی باب په بیان د دې کې چې کم مال دی آخرت ته ولېږو دا په حقیقت کې ستا مال دی حدیث راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره د حدیث ته غوږ کښېږدي ایکم مال وارثه احب الیه من ماله په تاسو کې د چا د خپل وارث مال خوښ دی د خپل مال نه زیات دی ناشنا سوال دی په تاسو کې د چا د خپل وارث مال خوښ دی د خپل مال نه زیات وارث کوم چې تا پسې شاته دي چې ستا دا مال به ورته پاتې کېږي میراث به اخلي د دوی مال مطلب دا شو یعنی د چا د زوی مال خوښ دی د خپل مال نه زیات او د چا د رور مال خوښ دی د خپل مال نه زیات هغوی یا رسول الله ما منا احد الا ماله احب الیه یا رسول الله من کې هر یو سړي د خپل مال خوښ دی وارث په مال باندې څه کوي هغه د وارث مال دی زموږ خپل مال خوښ دی یا رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر نو دا یاد کړئ کوم مال چې تا لېږلی دی آخرت ته هم دقه ستا مال دی دا کوم چې دې پاتې کړو دا د وارث مال دی دې سره ډېر محبت مه کوه دغه وکړه ویې لېږه آخرت ته دا ستا مال دی نه نن سبا خوشحاله دغې ته دا کوم چې شاته پاتې کېږي دې مال ته سم خوشحاله وبه وځي او په دې جیدادونو به وګرځي او په دې ځمکه او پټۍ او کورونه وبه خاندي ورته خوشحاله به شي دا جي دا ټول دا خو ستا مال خو نه دا ټول چې ته دې خوشحاله ورته دا چا دی دا خو د وارثانو مال دی دا کوم مال چې تا سره دی لکه اوس سړی چې ما ته د پلار نه ځمکه پیدا شوي دا په یو وخت کې ستا نه وه ستا د پلار نن هغه که دنیا کې نشتی هغه مال چې هغه پرې ډېر خوشحاله و هغه ستا سره دی ستا نه به هم دقې شان پاتې شي هوښیار سړی هغه دی دا باب دې دپاره راوړی هوښیار هغه دی چې دا مال بیا ولیږي چېرته آخرت ته او د دې نه فایده واخلي دا هوښیار سړی دی چې دې مال ولیږي آخرت ته دا هغه انسان دی هوښیار او د خپل مال نه ښه فایده واخیسته یو بل حدیث کې راځي وي د آدم بچی وي زما مال او زما مال زما مال او زما مال او ستا مال څه دی کومه چې دې وخوړه کومه چې دې واغوسته او کوم چې د آخرت ته ولېږو دقه ستا مال دی بس باقي ټول وارثانو ته پاتې وي ستا مال کم یو دی دا کومه جامه چې دی اچولې دا یقیني ستا مال دی کومه چې دې خېټې ته واچوله دا یقیني ستا مال دی کوم چې د آخرت له ولېږو دا یقیني ستا مال دی د دې نه بعد بیا پاتې څه شو
هغه د وارثانو مال دی هغې مه دوکه کېږي بیا باب راوړی دی باب المکثرون هم المقلون باب په بیان د دې کې چې د کومو خلکو سره چې دنیا کې مال ډېر دی په آخرت کې اجرونه هم د دې خلکو کم دي کومو خلکو سره چې مالونه ډېر دي آخرت کې څه دي اجرونه کم دي بیان به کو تاسو پوه شئ انشاءالله په دې باندې آیت راوړی دی من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې دنیا غواړي الله وایي الله اکبر وګوته کېده څوک چې دنیا غواړي وزینتها او د دنیا ډول غواړي نوفي الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون الله وایي موږ له د اعمالو هغه اجر په کوم ځای کې ورکو په دنیا کې وله ورکو ځکه چې دا اصل کې د عمل کړی د څه دپاره دی د دنیا دپاره دی دنیا کې ورته اجر میلاو شي بالکل اجر به نه کمیږي پوره به ورته په دنیا کې میلاو شي اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار او په آخرت کې څه انتظار کې جهنم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون او څه چې دوی کړي دي په دنیا کې هغه ټول باطل دي ولې باطل دي د دنیا دپاره شي نو سړی اوس وایي چې دې څه مطلب شو دې آیت دلته امام بخاري باب وتړو وایي کومو خلکو سره چې مالونه ډېر دي آخرت کې اجرونه لږ دي د دې آیت څه مطلب شو مطلب دا شو اجرونه په آخرت کې لږ دي که نه الله په دې آیت کې ونه وایي چې آخرت کې اجر نشته ولې ځکه چې مال د هغه ټول د دنیا دپاره و بس نو په آخرت کې څه وګټل هېڅ هم ونه ګټل د دې نه کوم کس مستثنا دی د روان حدیث کې به تاسو واورئ کوم کس دی چې د آخرت د دې تاوان نه بچ دی چا چې د آخرت دپاره کړي دي او د آخرت دپاره مال لګولی دی او د آخرت دپاره محنت کړی دی هغه خلک دي چې هغه کامیاب دي خو کومو چې د دنیا دپاره کړې ده او محنت یې ټول دنیا ده او مقصد هم دنیا و آخرت کې هېڅ نشته حدیث یې راوړی دی ډېر خوندور حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه ابوذر غفاري وایي خرجت ليلة من الليالي یو شپه وی د کور نه راووتمه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وی چې راووتم ګورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې روان دی وليس معه انسان او بل څوک ورسره نه و یعنی د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک یوازې روان دی فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد وما زړه کې دا سوچ وکړو چې د پیغمبر به دا خبره خوښه نه وي چې څوک ورسره روان شي ځکه ځان له یوازې ګرځي فجعلت أمشي في ظل القمر نو زه پسې روان شوم د سپومۍ په سوري کې کوم ځای ته چې رڼا نه وي هلته سوری که نه دقه ځای کې روان شوم فالتفت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم एकदम دې شاته وکتو فرآني وی زه ولیدم وی چې من هذا څوک یې وی ما چې ابوذر جعلني الله فداءک الله دې ما پته قربان کړي وی ما ته وی چې یا ابا ذر تعاله راځه راځه چې ځو فمشيت معه ساعة سوخ من يو زي سروان وما تيجي أبو ذرا إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة كم خلقو سره چې دنیا کې مال ډیر دی په آخرت کې د دې خلقو اجر کم دی دا نصیحت ورته په لاره کې وکړو ها څوک بچ دی تاوان نه ګوره
الا من اعطاه الله خيرا مگر هغه سړی چې الله ولا مال ورکړی فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. دا دې بچ دی خو دا کار کول ډېر ګران دی. څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ وایي هغه سړی بچ دی دې تاوان نه چې الله ولا مال ورکړی او ښی طرف ته یې ولګوي، ګس ته یې هم لګوي، مخکې یې هم لګوي، شاته یې هم لګوي او هر ځای کې د خیر په لاره کې یې لګوي. دا سړی بچ دی دغه تاوان نه. ځکه داسې عامه شي چې هر سړی چې مال ورسره ډېري په آخرت کې اجر نه شي. دا خو ډېر نیکانو خلکو سره مالونه ډېر دي، چې ډېر نیکان خلک شته چې هغوی سره مال څه دی ښه ډېر د تاریخ کې هم تېر شوي، دې زمانه کې هم شته. مطلب د هغه خلک دي چې مال ورسره ډېر دی او د خیر په لار کې نه لګوي، دوی آخرت بهللی دی. دا د مال چوکیداران دي. دا څه دي؟ د مال چوکیداران. الله پې بس دغه دنیا پې الله ساتي. داسې ناشنا ناشنا چوکیداران شته دي مال، که دې ولیدو نو حیران به شي ورته چې هغه الله صرف پیدا کړي څه لري جمع فاوعى، بس داسې مال شماري او به یې لوښو ته ور واچوي. څه د خندا شي دي وي مال پروت دی. اکثر مړ شي بیا په داسې ناشنا ځایونو کې یې ایښودی چې پته یې هم نه لګي کوم ځای کې یې ایښودی. وایي چې ته وینه یا چینجي څه پې ولګي هغه مال وله مو وخوري ټول. بیا یې ورته ووایي فمشيت معه ساعة. ابو ذر وایي زه ورسره بیا داسې لاړم څه وخت. وی بیا ما ته وایي چې فقال لي اجلس ها هنا، دلته کښېنه. فأجلسني في قاع حوله حجارة. په یو شړ ځای کې کښېنولم میدان کې او ګیر چاپېره ترې کاڼي وو. وی ما ته وایي دلته کښېنه حتى ارجع الیک، تر څو چې زه واپس نه یم راغلی ته به نه ځې، دلته ما ته انتظار وکړي. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه. روان شو دي کاړجنه ځمکه وه، مدینې ځمکه خو تاسو لیدلې دي که نه، کاړجنه ځمکه وه او تور تور کاڼي و ټول. په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی او ما بیا نه لیدو، په تیاره کې رانه ورک شو. فلبث عني، ښه ډېر وخت یې تېر کړو. فاطال اللبثه، وخت هم ښه ډېر اوږد کړو. بیا وی بیا را روان و، دغه تیارې نه راووتو څه وخت بعد. خو وی دا خبره یې کوله کله چې را روان وي ما واورېد وی وهو مقبل را روان و وان سرق وان زنا، ښه که غلا وکړي او زنا وکړي، وی دا خبره یې کوله. وی کله چې راغی ما صبر ونه کړو، لم اصبر، نور صبر مې نشو کولی. حتی قلت ما ورته چې یا نبي الله جعلني الله فداءک، الله دې ما په تا قربان کړي او تا نه قربان شمه. من تکلم فی جانب الحره، د دې کاړجنې ځمکې په دې غاړه کې دغه ځای کې ته چا سره لګیا یې؟ دغې چې ما خو واورېدو تا وي اگر که زنا وکړي او شراب وڅکي، غلا وکړي. ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا، خو ما خو وانه اورېدو تا له چا جواب درکړو، چا سره لګیا وئ تاسو؟ وی ما ته وایي چې ذلک جبریل، جبریل علیه السلام راغلی و، د هغه سره لګیا و. عرض لي في جانب الحره، زه چې دغه کاړجنې ځمکې ته ورغلم نو په دغه غاړه کې راته راښکاره شو جبریل علیه السلام. ګوره دا زیری د ټولو دپاره په ننني درس کې صرف دا زیری ویسئ کور ته، زړه به م باغ باغ وي. وی جبریل راښکاره شو، ما ته یې وایي چې بشر امتک، خپل امت له زیری ورکه زیری. او دا زیری ګوره صرف د موحدینو سلفیانو دپاره دی چې د سلف صالحینو په لار روان دي. زیری بشر امتک، خپل امت له زیری ورکه. څه؟ انه من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، څوک چې مړ شي او د الله سره څه شی نه شریک کړی دی به لازم جنت ته ځي. دا زیری ما له دغه ځای کې جبریل راکړو چې ستا په امت کې چې څوک مړ شو او د الله سره یې څه شی نه شریک کړی
ټنګېدلې عقیده یې د توحید دا سړی به چېرته ځي جنت ته به ځي وی ما ورته وایي چې یا جبریل ای جبریل وان زنا وان سرق وان زنا که غلا وکړي او زنا وکړي بیا به هم ځي نو دغه خبره دې دغه اورېدلې وه د ابوذر اورېدلې وه وی ما ته وایي چې نعم بیا به هم ځي وی ما ورته بیا وایي چې وان سرق وان زنا جبریله که به اوس غلاګانې کوي او زناګانې کوي وی نعم بیا به هم ځي وان شرب الخمر شراب ورسره هم زیات کوي که شراب هم څکي بیا به هم ځي پیغمبر خو تپوس یې د څه کوو وی که زنا کوي او که غلا کوي جبریل ورته او که ورسره شراب هم څکي دی به جنت ته ځي څومره خوندور ځای دی څومره د خوشحالۍ خبره خو دا یاده کوي دا خبره دې دا مطلب نه چې سړی ګناهونو باندې ورځپي د دې دا مطلب دی چې دا سړی به جنت ته ځي اوس لازم نه دی چې دی به په اولنو کسانو کې جنت ته ځي پوه شوې په دې خبره کې لکه اوس یو موحد مړ شو غلاګانې یې کړي دي زناګانې یې کړي دي شراب یې څکړي دی به هم جنت ته ځي ښه نو دی به څنګه جنت ته ځي او دا دومره ګناهونه نو وایي جواب یې دا دی که الله وغوښته دا ګناهونه به ورته څه کړي معاف به کړي شرک نه علاوه خو هره ګناه د الله د مشیت لاندې ده که الله معاف کړو لاړ جنت ته صحیح شو دغه حدیث کې څنګه داسې شو که نه او که الله وله عذاب ورکوي چې نه نه الله وایي زه یې نه معاف کوم زه وله عذاب ورکوم د دې توبه هم نه ده ویستې او الله وله عذاب ورکو نو د دې عذاب نه بعد به بیا راځي جنت ته خو ځي به چېرته جنت ته لاړ جنت عذاب به ورته میلاو شي دلته مطلب دا نه چې لکه داسې نه ستاسو ذهن کې دا راشي چې توحید عقیده دي او خپه په خپه باندې واچوه دا بس وایي که نه دا الله شکر دی عقیده د سلفیت ته او ورځه په هره ګناه باندې نه دا مطلب خو دا نه مطلب خو دلته دا دی که چېرته تې ګناه وشوه انسان دی کمزوری د ګناهونو کوشش نه کوي خو انسان دی که چېرته تې ګناه وشوه نو که الله معاف کو خو معافي کو لاړ جنت ته او که الله معاف هم نه کو او عذاب یې ورله ورکو بیا به هم راځي چېرته بیا به هم راځي جنت ته حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د قیامت په ورځ سفارشونه کي الله به پیغمبر ته وایي لاړ شه راوباسه د جهنم نه هغه سړی چې ذره برابر توحید او ایمان یې په سینه کې ذره برابر راوباسه د جهنم نه الله به پیغمبر ته وایي لاړ شه راوباسه د جهنم نه او پرېږدې چې ځي جنت ته هغه سړی ذره برابر توحید او ایمان یې په زړه کې راوباسه موحد سړی په جهنم کې همیشه دپاره نه پاتې کېږي که لاړ هم شي څه وخت دپاره به موحدینو باندې خو الله ډېر مین دی یو حدیث کې راځي چې کله الله دا جنتیان جدا کړي او دا به ډېره ناشنا ورځ وي الله دې په هغه ورځ په موږ رحم وکړي یو اعلان به کېږي د قیامت په ورځ وامتازوا اليوم أيها المجرمون جدا شئ تاسو ای مجرمان نو مجرمان به جدا ودرېږي جنتیان به جدا ودرېږي اوس دا پته نشته چې موږ به په کوم صف کې ودرېږو یو طرف ته خو موږ هم ورسو نو بیا د الله رحم او کرم ته وګوره دې جنتیانو ته به الله دا یو حدیث کې راځي چې صبر لاړ شي جهنمین جهنم ته چولی شوي دي کنه او دوی جنت ته تلو الله ورته صبر لاړ شي جهنم کې وګورئ کوم ملګري چې تاسو پیژنئ موحدین د موحدینو دپاره دا خبره کوم ملګري چې تاسو پیژنئ هغه ټول راوباسئ راوباسئ هغه ټول دوی به لاړ شي ورته ملګري راوباسي الله به ورته نور وبس او دا سفارشونه چې وشي بیا به رب العالمین هغه بیا په خپل فضل او کرم سره خلک راوباسي نو موږ ټولو دپاره دا ځای د خوشحالۍ په دې حدیث کې دی مقصدي خبره په دې حدیث کې څه وه نه دا مسله د توحید روانه ده چې چا سره دنیا کې مال ډېر دی آخرت کې اجر څه دی کم دی الا
چې ویې لګوئ څنګه یې ولګوئ ښۍ ته ګس ته مخې ته شاته او د الله په لار کې چې کوم ځای کې د خیر لاره یې ویې لګوئ دا سړی کامیاب دی د دې لپاره امام بخاري دا باب راوړی دی په دې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم احادیث دي او ابواب دي هغه پر روان درس کې وایو الله دې به موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين